زما دی نیټه اوږده شوې، عمر مې دی اوږد شوې او په بد مرګ دی مړ نه شوې. دا در سړي خواهش دی که نه؟ زه نه وامه. نبی علیه السلام فرمایي پل یسل رحمه، دی د رشته دار سره رشته پیوز کی، رزق پې پراخه شي، عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي. نو رشتې ټول بحال کو د لیلة القدر د شپې نه مخکې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلی. نو کو به داسې که نه انشاءالله. او اعتکاف ته به ښه په نره کي. نو زمونږ دا خپل دا مسجد دی، دا د هیچا جومات هم نه دی، دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کینئ، راځئ او ځان له بستره راوړئ او کینئ اعتکاف ته. دا ټول جوماتونه ستاسو دي او راځئ ځان له کینئ. شپې به سړی صحیح سکې اعمال کوي. ما خپله مې اراده د اخره عشره کې زه خو کېناستلی نه شم، ځکه چې ختمونه دي پروګرامونه اوس ورکړي مې دي، یا به راته خلک خیري کوي. نو زما خو نه کېږي که نه، سبقونه مې دي مدرسو کې پړایانې نیمګړي پاتې کېږي. خو دومره مې اراده ده چې دلته معتکفین